السلام علیکم ورحمت الله. مرحبا، اهلا وسهلا. ارحب بكم جميعا. ټول ته ښه راغلاست. عربي زده کړه په پښتو ژبه کې عربي زده کړه په 50 ورځو کې که غواړئ چې عربي زده کړئ اول درس نه تر 50 درس پورې صحیح وګورئ. ان شاء الله چې محاوره عربي ابتدایي ګرامر کې به هیڅ مشکل نه لرئ په دې شرط چې درسونه تعقیب کړئ. اول کې محاوره وایي. د کورس کې به زمونږ محاوره لغاتونه او ابتدایي ګرامر وي. که هر څه پوښتنه وي کومنټ کولی شئ او هیله کوم چې څوک واتس اپ ټلګرام لري هغه کې هم درسونه شیرو. هغه کې دا شیرینګ خو اسانه کېږي، نورو ته استوئ. ښه محادثه او یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. محاوره مرحبا. مرحبا معنا په خیر یا سلام په خیر. مرحبا په خیر. مرحبا انا خالد. مرحبا انا خالد. سلام زه خالد یم. مرحبا په خیر. انا ذ خالد خالد یم. مسمك ستانم سدی. مسمك ستانم سدی. انا احمد ذا احمد یم. انا ذا احمد احمد یم. انا احمد ذا احمد یم. مسمك ستانم سدی. مسمك ستانم سدی. خالد بیا وای سررت بلقائک احمد. سررت بلقائک احمد. ستا په لیدو خوښ شوم احمد. ستا په لیدو یو چا سره خبرې کوي بیا خدای پاماني کوي ورته وایي ستا په لیدو خوښ شوم. سررت بلقائک عربي کې وایي سررت بلقائک. احمد بیا وایي سررت بلقائک ایضا. ستا په لیدو هم خوښ شوم. لیدو نه ده لیدو. ستا په لیدو هم خوښ شوم. خالد وایي وداعا خدای پامان. وداعا معنا خدای پامان. ستا په لیدو هم خوښ شوم. سررت بلقائک ایضا. دویم نمبر محادثه کې به د رنگونو په باره کې خبرې کوو. د رنگونو نمونه او کومه محاوره د کې هغه کېږي او بخي هغه درېمه ده. اوس د کورنۍ په اړه ده. هذه عائلتي دا زما کورنۍ ده. هذه عائلتي دا زما کورنۍ ده. اهلا انا سمع. اهلا انا سمع. سلام ده سمع یم. سلام ده سمع یم. هذه امي دا زما مور ده. هذه امي دا زما مور ده. هذا ابي دا زما پلار دی. هذا ابي دا زما پلار دی. هذا اخي دا زما ورور دی. هذا اخي دا زما ورور دی. اخي زما ورور. ابي زما پلار. امي زما مور. هذه عائلتي دا زما کورنۍ ده. هذه اختي دا زما خور ده. هذه اختي دا زما خور ده. هذا هو جدي دا زما نیکه دی. یا هذا جدي دا زما نیکه دی. جدي زما نیکه اختي زما خور. اصطلاحات انظر هذا صديقي. تعبيرات يعني اصطلاحات. انظر هذا صديقي. انظر معنا وګوره. هذا صديقي دا زما ملګری دی. هذا صديقي دا زما ملګری دی. اسمه هاشمي. اسمه هاشمي نوم یې هاشمي دی. نوم یې هاشمي دی. انا احمد زه احمد یم. هذه عائلتي دا زما کورنۍ ده. هذه عائلتي دا زما کورنۍ ده. عائلتي زما کورنۍ. عائله کورنۍ ته وایي. ها انه ابي. انه ابي هغه زما پلار دی. انه ابي هغه زما پلار دی. اسمه عمر. اسمه عمر نوم یې عمر دی. نوم یې عمر دی. اسمه عمر. هذه امي. هذه امي دا زما مور ده. هذه امي دا زما مور ده. اسمها هدى. اسمها هدى د هغې نوم هدى ده. د هغې نوم هدى ده. اسمها د هغې نوم. اسمها مؤنث ده. هذه دغه. ښه اوس لغاتونه وایو. هر ورځ به موږ لس لغاتونه نشرو. هیله کوم چې دا ځان سره یادوئ جملو سره او لیکئ ځان سره. نعم معنا هو. نعم هو جمله. قال لي نعم. قال لي نعم هغه راته هو وویل. هغه راته هو وویل. قال لي نعم هغه راته هو وویل. نعم معنا هو. قال هغه وویل یا هلک يعني مذکر. لي ماته. ربما معنا شاید. ربما شاید. مثال ربما سنذهب إلى الحديقة. ربما سنذهب إلى الحديقة. شاید مونږ پارک ته لاړ شو. شاید مونږ پارک ته لاړ شو. ربما سنذهب إلى الحديقة. پارک ته په پښتو کې چوي کومنټ کې ولیکئ. خلال. خلال معنا دوران. خلال الدوران. يجب أن تصوم خلال رمضان. يجب أن تصوم خلال رمضان. ته باید د رمضان په میاشت کې روزه ونیسئ. ته باید د رمضان میاشت کې روزه ونیسئ. يجب معنا ته باید ان تصوم چې روزه ونیسئ. هناك معنا هلته. هناك. هناك هلته. مثال السيارة هناك. السيارة هناك موټر هلته دی. موټر هلته دی. سيارة معنا موټر. هناك هلته. موټر هلته دی. قريب نږدې. قريب نږدې.
المنزل قريب. المنزل قريب کور نږدې دی. کور نږدې دی. المنزل قريب منزل کور ته وایي، قريب نږدې ته ویل کیږي. نو المنزل قريب معنا کور نږدې دی. هنا هنا معنا دلته. هنا دلته. الرجل هنا. الرجل هنا سړی دلته دی. یو څوک پوښتنه کوي سړی چیرته دی؟ ته ورته وایي الرجل هنا سړی دلته دی. الرجل هنا. الرجل خاص دی یعنی هغه دغه سړی. من د. من د. انا غاضب من افعالك. انا غاضب من افعالك دستا پکړنو غوسیم. دستا د کړنو څخه غوسیم. انا غاضب ذ غوسیم من افعالك ستا د کړنو څخه. ستا خبره جمله كم عدد. كم عدد پښتو کې معنا ثمره. ثمره ثو عدد. كم عدد. كم عدد الاشخاص. كم عدد الاشخاص څومره خلک. ثو اشخاص یا سو سړی. كم عدد الاشخاص څومره خلک. اشخاص سو سړی يعني. خارج معنا بهر. خارج بهر. ذهب خارجا من المنزل. ذهب خارجا من المنزل هغه له کور څخه بهر اوت. هغه له کور څخه بهر اوت. ذهب خارجا من المنزل. یو چاته کور ته دی ورته فلانه څه شو هغه درته وي ذهب خارجا من المنزل هغه له کور څخه اوت. كثير معنا ډیر. كثير ډیر. يوجد الكثير من الحلويات. يوجد كثير من الحلويات ډیر خواږه شتون لري یعنی ډیر خواږه شته. يوجد كثير من الحلويات خواږه ډیر دي یعنی کور ته نور مر وړم دومره بس دي. ډیر خواږه کور کې شته. يوجد كثير من الحلويات. حلويات خواږه ته وي. ښه ګرامر ترازو. ګرامر کې اول جمله مفیده وي چې جمله مفیده چشته وي. هیله کوم چې بیا هم درته چې زموږ دا درسونه نور سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل کې دا ویډیوګانې لایک او کمنټ حتما کوئ. ستاسو دا کمنټ لایک ما تشویقوي چې نور درسونه هم زه تیار کړم. او درسونه حتما په ټلګرام کې هم ډاونلوډولای شئ او په هغه کې هم ډاونلوډولای شئ. واتس اپ کې زه کوشش کوم چې دا کمیونټي ته ولېږم. ښه راځو جمله مفیده. جمله مفیده ته چې وایي کلام هم وایي. جمله مفیده ته کلام هم وایي. اول مثالونه وایي. مثال بلګي البستان جمیل. البستان جمیل. ترجمه نه کوم لاندې شته ځکه تاسو خپل ویلی شئ. البستان جمیل باغ ښایسته دی. الشمس طالعه لمر راختلی دی. شم علي ورده. علي ګل بوی کړ. قطف محمد زهره. محمد چې ګل چې وشکو راویش کو. يعيش السمك في الماء ماهي په اوبو کې ژوند کوي. يكثر النخيل في مصر. يكثر النخيل في مصر. ها په مصر کې وای دي چې کېږي د دې خرما هغه زیاتېږي په زیاتې دی. ها البستان جمیل د دې تشریح لاندې کېږي. اوس البستان دوه کلمې دي خو ورته وګورئ. البستان جمیل یو بستان شو یو جمیل شو. اوس دلته ګورئ ترجمه. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جمله مفيده. هغه ترکیب چې په لنډه وي ما ډېر تعریفونه ما یادوي پښتو کې. هغه ترکیب معنی البستان جمیل دی یو ترکیب شو خلاص. التركيب الذي يفيد فائدة تامة هغه ترکیب چې پوره معنی هغه جمله چې پوره معنی ورکړي هغه ته چې وایي جمله مفیده. هغه جمله چې صحیح معنی ورکړي هغه ته جمله مفیده وایي خلاص. ويسمى ايضا كلاما او كلام هم دي ته وایي. دي جمله مفیده ته کلام هم وایي. دویم الجمله مفیده قد تترکب من کلمتين. دا جمله مفیده د دوو کلمو څخه جوړیږي. وقد تترکب من اکثر او د ډیرو څخه هم. وكل كلمه فيها تعد جزءا من او هر کلمه د هغه د جزء څخه حسابيږي. ترجمه ښه ترجمه خو ما درته وکړه دې ته ضرورت نشته. هغه مرکب لفظ چې د مخاطب ته پوره پوهه ورکوي جمله مفیده نومول کیږي او دارنګه کلام هم نومول کیږي. اوس مونږ ویلې البستان جمیل. دلته اوس د تاسو ته دا بعض مثالونه په تاسو دي دا کورنۍ دنده شوي. تاسو تمرین کې وی راتلونکي جملې ولول او په هر کلمه او په هر یوې کې د کلمو شمیر بیان کړه. اوس مونږ وایو السماء ممطره. السماء ممطره اسمان بارانی ده یعنی هوا بارانی ده. اوس دلته څو کلمې شوي؟ دوه کلمې شوي. یو سما اسمان شو یو ممطره بارانی. دا څه دوه کلمې شوي. دا یو ما درته ویلي.
اوس دا د څو کلمو څخه جوړه ده؟ د دوو کلمو څخه جوړه ده. السما ده او ممطره، دوه کلمې. دا چې شو جمله مفیده شو او پوره معنا ورکړي. دویم الحدیقه جمیله، الحدیقه جمیله، باغ خایسته ده، باغ یا پارک خایسته ده. اوس دلته دا څو کلمې شوي؟ دوه کلمې شوي. یو حدیقه شو چې باغ یا پارک شو، بل جمیله شو، بل جمیله خایسته، بل جمیله شو باغچه خایسته ده. ها جزاکم الله خیر. دا نو ټول په تاسو دي، مثالونه ولولئ او ته کمنټ کې وګورئ چې فلان مثال دومره کلمې دي دومره کلمې دي. لومړی درس دا پای دی. خپل نظرونه کمنټ کړئ. هیله کوم چې تاسو کوم نظریات انتقادات دي کمنټ کې کوئ. که تاسو ونه کوئ، زه ما بل چینل شته عربیک انګلیش اکیډمي، دا مې 3 کاله مخکې شروع کړی ده، هغه مې 1 کال مخکې هغه ته مخکې تللی ده. نو هیله کوم چینل سبسکرایب، درسونه دوستان سره شیر کړئ، دا ویډیو لایک. نو تر بل تاسو